ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ادارې لخوا پر 500 افغان کډوالو سره چې له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې پر وویشل شوې. مسؤلین وایي چې په دغو مرستو کې اوړه، غوړي او کمپلې شاملې دي. بلخ ولایت ته له ایران او پاکستان هیوادونو څخه راستنې شوو کډوالو ته د دغه ولایت د کډوالو چارو ریاست لخوا مرستې وویشل شوې. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ریاست رئیس وویل چې دغه کورنۍ په ناڅاپي او پرته له چمتووالي له ګاونډیو هیوادونو څخه ایستل شوي او په ډیر سخت حالت کې دي. نوموړی زیاتوي چې دوی له دغو کډوالو څخه خپل ملاتړ انساني او دیني دنده ګڼي. نو په دې اساس له یادو هیوادونو څخه 500 راستنه شوو کورنیو ته یو بوجۍ اوړه، یو بوجۍ بوره او د یوې کمپلې په ګډون ځینې خوراکي توکي وویشل شول. نوموړي دغه راز وویل چې د یادو مرستو لړۍ به په راتلونکو اونیو کې هم دغه ډول دوام ولري او د دوی اداره هڅه کوي څو هره اونۍ 500 راستنه شوو کډوالو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې دا مرسته د قزاقستان هیواد له خوا راستنېدونکو کډوالو ته ځانګړې شوې ده چې په ټولیزه توګه دې مرستو کې 4000 بوجۍ اوړه، 8920 بوجۍ وریجې، 1000 کمپلې او 100 خیمې شاملې دي چې په تدریجي ډول به بلخ ولایت ته په راستنې شوو کډوالو وویشل شي. هغه شرکتونه چې د تیرې ادارې پر مهال یې بېلابېله ډوله موټر هیواد ته راواردول او په هغه وخت کې فعالیتونه ځنډول شوي وو، اوس د اسلامي امارت د رهبرۍ د تازه حکم او کابینې د جوړې شوي طرز العمل پر بنسټ هغه کسان چې له همدې شرکتونو څخه یې موټر اخیستی دي کولی شي چې د ترافیکو مدیریت سره خپلې ستونزې هوارې کړي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیر د بلخ ملي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت علي قدر امیر المؤمنین په فرمان سره هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې فعالیتونه درېدلي وو او کوم کسانو چې له دغو شرکتونو څخه موټر اخیستی وو اوس مهال کولی شي چې د ترافیکو مدیریت ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې حل کړي. کوم شرکتونه چې پخوا په جمهوریت کې جوړ شوي دي هغه اوس لغوه شوي دي، خلک یې تښتېدلي دي. هغه شرکتونه د امیرالمؤمنین د امر په اساس باندې دغه د وزیرانو د کابینې په طرز العمل باندې نو هغه شرکتونه اوس د وزیرانو کابینې د خاصه یو خپل طرز العمل ورته جوړ شوی دی. پر هغه طرز العمل باندې هغه شرکتونه کولی شي چې راسي د ترافیکو مدیریت هغه کوم د دې غټ شرکتي موټران چې بند پاته دي او دا ډیر کلونه بند پاته وله نو هغه اوس کولی شي چې خپل جواسیرونه صفا کړي او خپل روډ پاسونه واخلي، خپل کاروبار وکړي او په اسانه طریقه باندې د ترافیکو د مدیریت څخه خپل کار واخلي. همدارنګه ښاغلي مبارز له خپلو فعالیتونو او اجراعاتو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې تر اوس مهاله پورې په مزار شریف ښار کې 2000 ټکسیانې رنګ شوي دي او دا لړۍ په نورمال ډول دوام لري. د بلخ په ولایت کې تقریبا 2000 موټر اوس رنګ شوي دي او نور پاته دي. زموږ د رنګ شرکت پر وسه ډیره چابک روانه ده. الحمدلله په ټولو ولایاتو کې زموږ پر وسه ډیره چابک روانه ده او زموږ موټران ډیر رنګ شوي دي په قطري رنګ باندې. بلخوا بیا د ترافیکو مدیر وویل چې د موټرو د معافیاتو لړۍ دوام لري او هیوادوال کولی شي خپلې ستونزې په نورمال ډول حل کړي او خپل اسنادونه تجدید کړي. معافیات خو اوس هم جریان لري، د معافیات وخت پاته دی، 6 میاشتې پاته دي. نو موږ ټوله ولس ته دا غږ دی، د شمال ټوله ولس ته زموږ دا غږ دی چې دوی دې راسي په دغه معافیته څخه دې خپل کار واخلي او د دغه وخته څخه دې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین د هیوادوالو د ستونزو د رسیدنې او د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه ورته فرمانونه صادر کړي. د بلخ پوهنتون په همکارۍ د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د دې پوهنتون د محصلینو او یو شمېر ځوانانو په شتون کې د لویدیځ فکري یرغل او د مسلمانانو ځوانانو مسؤلیت تر سرلیک لاندې یو فکري او عقیدتي سیمینار ترسره شو.
د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ پوهنتون سره په همکارۍ یو شمېر محصلینو ته فکري او عقیدتي سیمینار ترسره شو. د دې سیمینار په لومړیو کې د یادې ادارې مسؤل د بلخ پوهنتون استادانو او محصلینو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ یې د دې ادارې لخوا د ورته سیمینارونو په تړاو خبرې وکړې او له محصلینو یې وغوښتل چې له دغه ډول پروګرامونو څخه ګټه پورته کړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د سیمینارونو دغه لړۍ به همداسې دوام ولري. ما قبلا هم برنامه ها زیاد برنامه ها داشتیم، در ولسوالی هم داشتیم، در پانتون هم داشتیم و در آینده هم انشاءالله ما برنامه ها داریم، برنامه های که به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه هستند و به خاطر بلند بردن ظرفیت جوانان هستند. انشاءالله ما داریم همین تو برنامه ها داریم. از شما خواهش میکنم که حوصله داشته باشین و همراه با ما همکاری بکنین و همراه با ما باشین. انشاءالله در آینده برنامه ها داریم. د دې سیمینار پر مهال ویناوالو په بشري ټولنو کې د اسلامي نظام د سوکالۍ په اړه خبرې وکړې او د اسلامي نظام رامنځته کېدل د بشریت د ودې او پرمختګ لپاره مهم وبلل. دوی د اسلامي امارت په رڼا کې د الهي نظام ځانګړتیاوې بیان کړې او د دې نظام څرنګوالي ته په اشارې له ټولو محصلینو وغوښتل چې ځانونه په اسلامي ارزښتونو سمبال کړي او د دې نظام لارښوونې دي په بشپړه توګه مراعات او په خپل فردي او ټولنیز ژوند کې دي پلي کړي. هر جوان ما مکلف است، هر کس به این وظیفه داره. اگر نمیکنه آخرت جوابش خودش میدهد. الله متعال از او پرسان میکنه چرا که امر است ادخلوا فی السلم کافه. هر موضوعی را باید ما به دوربین دین ببینیم و از دین آگاهی پیدا کنیم و هر جوان ما به این باید توجه کنه. همان قهرمانی که اجداد ما در برابر دفاع از نواميس اسلامی و دفاع از تعرض فرهنگی یهود و نصارا کردن ما باید او را مطالعه کنیم، از او باید باخبر باشیم. ګډونوالو دغه راز د اسلامي نظام د ګټو په اړه خبرې وکړې او ویل چې کفري نړۍ هڅه کوي څو د فکري جګړې په پیلولو او د ځوانانو د ذهنیت په خرابولو سره اسلامي نظام بې ارزښته او بې اغیزې وښیي. دوی په خپلو ویناو کې عقیده د اسلامي نظام بنسټ وباله او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي امارت ټولې کړنې د قرآن کریم د آیاتونو او د الهي احکامو پر بنسټ ترسره کیږي. بر یک جوان مسئولیت داره که تربیت فکری بکند. از دو طرف جنگ فکری، در اینجا سر ما لازم است که تربیت فکری داشته باشیم. برای جنگ فکری تربیت فکری ضروری هست. انسانهای آگاه، انسانهای با دانش، انسانهای با رسالت و مسئولیتی هستین و باشین که شما امروز محصل هستین، فردا شما جامعه را رهبری میکنین، جامعه را تغییر میتین. هر کدام شما یک انسان آگاهی در خانواده، در جامعه، در محیط و اطراف شما باشن، اطرافتان باشن. له بلې خوا د بلخ پوهنتون محصلین له دغه ډول پروګرامونو څخه په ستاینې دا د اسلامي کلتور په خپرولو او د فکري نړۍ له منفي څرګندونو سره په مبارزه کې اغیزمن ګڼي. و این قسم سمینارها اینه خیلی کمک شایانی را به خاطر دوباره احیای فرهنگ اسلامی در افغانستان و دیگه کشورها انشالله خیلی ها زیاد مفید تمام خواهد شد انشالله و به ما هم خیلی مفید تمام شد. وقت برنامه هایی که برای ما فرهنگی البرز که میگیرد وقت بسیار خوب هستند، چون افغانستان مردم اکثریت مردم شون بی سواد است، نیاز دارد اول برایشون انگیزه داده شد با اونا حرکت کند. دا پروګرام په داسې حال کې ترسره شو چې تیره اونۍ هم د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې ورته پروګرام په لاره اچول شوی و. د بلخ ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو ادارې د خپل کاري فعالیتونو ترڅنګ د 258 کسانو څخه په امارتي ادارو کې د خالي بسونو د ګمارنې په موخه ازموینه واخیستل شوه. د بلخ ولایت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو ریاست له 258 تنو څخه په امارتي بستونو کې د ګمارنې په موخه ازموینه واخیستله. د ملکي خدمتونو او د ګمارنې د اسانتیاو د څارنې مدیر وایي چې د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د رئیس په لارښوونه په ښاروالۍ او عامې روغتیا ریاستونو کې خالي بستونو ته د لارموندنې یا د ازموینه په عملي توګه پیل شوې ده. امتحاناتی که روز یکشنبه 14 ثور 1404 شروع شده، البته تا هفته آینده تا روز شنبه 20 ثور 1404 ادامه داره. به تعداد 258 تن متقاضی‌ها در 15 بست رقابت میکنند.
له بلې خوا ګډونوالو د یادې ازموینې پروسه شفافه او عادلانه وبلله او د دغه بهیر پر مهال یې د مسئولینو له چلند څخه ستاینه وکړه. ما خوشحال هستم که در یک سیستم فوق‌العاده عالی و قابل اعتماد دیگه ما جای امتحان میتیم. از ایجاد شفافیت که در این امتحان ما میبینم واقعا خیلی عالی است و خیلی خرسندم از این پروسه حمایت هم میکنیم. د یادونې وړ ده چې په دغه ازموینه کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د نرسنګ برخې د 14 او په ښاروالۍ کې د 2 خالي بستونو لپاره سیالي ترسره شوه چې د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د برېښنایي ازموینې په مرکز کې ترسره کیږي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې